دا ورور سوال کړی چې دا خبره موږ اورېدلې ده په درسونو کې چې د ماسخوتن د مانځه نه بعد خبرې کول دا نه دي روا مګر د ضرورت دپاره نو وایي موږ چې نن سبا وګورو نو د ماسخوتن دا مونځ اکثر امامان په اول وخت کې کوي یا اول وخت یې نږدې کوي نو اوس موږ څه چلو کوو هلته مونځ وختي وشي او د هغې نه بعد ډېر ټیم دی او خبرې کول وي ناروا دي الجواب دا خبره ضرور غلطه چې خبرې کول ناروا دي ناروا نه دي مکروه دي او مکروه او ناروا کې څه فرق دی چې ته سم اورېدلي درسونو کې ناروا څه ته وایي نو مکروه څه ته وایي غوره نه دي ناروا یعنی نه دي روا چې دې وکړو ګناهګارېږي مکروه نه دي پکار که دې وکړو ګناهګارېږي نه دې ته مکروه وایي اوس یې پوه شوئ او د افسوس خبره ده بعض چې ډېرو کې کښېني یا خپل مجلسونو کې پلانې کار مکروه دا مکروه دا مکروه باندې پوهېږي مکروه څه ته وایي ها بعض علما مکروه ټکې خصوصا پخواني علما هغوی به د مکروه ټکې د حرام دپاره مې استعمالو خو مشهور اوس دا دی چې فقها مکروه هغه کار ته وایي چې نه کولې غوره دي او که چا وکړو نو ګناهګارېږي نه او حرام او ناروا هغه کار ته وایي چې نه کولې په تا لازم دي او که دې وکړو نو په حرامو کې واقع شو ګناهګار شو ماسخوتن مانځه نه بعد خبرې کول دا مکروه دي او په دې کې صحیح حدیث دی په صحیحینو کې دا حدیث دی د ابوبرزه رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې کان یکره النوم قبل العشاء والحدیث بعدها پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماسخوتن د مانځه نه مخکې خوب نه خوښو او د ماسخوتن د مانځه نه بعد به خبرې نه خوښولې ولې دا مکروه دی دا خوب ځکه چې د دې سره ماسخوتن مونځ نه تللی شي یو سړی ماسخوتن مانځه نه مخکې ویده شو اکثر د ماسخوتن مونځ او یا که راپاسي نو سستي پکې په مانځه پوه هم نه شي خبرې ولې مکروه دي خو واضحه ده چې سهار مانځه نه ماسخوتن مانځه نه باندې یو سړی کښېني او لیږي نو دی به د شپې تهجدو ته پاسي څه خیال دی نشي ها داسې هم شوي دي چې سهار فرضي مونځ ته هم پاتې شي داسې هم شوي دي چې سهار فرضي مونځ ته هم پاتې شي درېیم نقصان دا کېدی شي د شپې چې خوب ونه کې او شپه دې په خبرو کې تېره کړه نو ورځ به دې بیا داسې تېره شي چې سستي به دې پکې نو عبادت به دنه په ښه طریقه نه کېږي د بچو حق به نشي ادا کولی د مور پلار حق به نشي ادا کولی د هغوی خدمت به نشي کولی دنیوي چې کوم مصالح او مصلحتونه دي هغې کې به هم منډې نشي وهلی خو دا اوس شریعت ساتي چې کومه خبره کې مصلحت وي نو هغه مکروه نه دي کومه خبره کې چې مصلحت وي نو هغه مکروه نه وي دا ورور وایي چې دا څنګه ماسخوتن مونځ خو وختي وشو مونږ وایو او تا سره موقع شتي بیا هم خبرې کولی شي خو چې مصلحت پکې نه مکروه دي نه کولې غوره دي که دا مصلحت څه ته وایي لکه علم یې زده کول دا اوس موږ نه شو که ماسخوتن مانځه نه بعد نه ناست داسې ډېر حدیثونه الحمدلله زموږ په ذهن کې دي خبره به اوږدې شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماسخوتن مانځه نه بعد ملګرو ته مسله بیان کړې ده میلمه سره وخت تېروئ دا نه چې میلمه ماسخوتن مانځه نه بعد راشي او تا کمبل اغوستی چې جي مکروه دی میلمه سره په دې هم دلایل شته الحمدلله میلمه سره وخت تېرول دا نه مکروه ښه
د ښځې سره ګپ شپ لګول او د بچو سره دا هم نه مکروه. لکه په دې هم ډېر دلایل دي. یو حدیث د عبدالله بن عباس چې کله هغه د خپلې ترور میمونه کره شپه وکړه نو څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلی العشاء ماسوته مونځ یې وکړو ثم دخل بیا کور ته راغی فحدث اهله بیا د خپل کور والا سره خبرې شروع کړه څه وخته پورې خبرې وکړې بیا ویده شو. دې نه ثابته شو چې ښځې سره خبرې اترې کول دا جایز دي بغیر د کراهیت نه. دا نه چې ښځې ته دې شا کړي او خبرې مکروه دي. یا بچو سره کېناسته هېڅ خبره نه. دغه شان د چا په منځ کې جوړ جاړی راوسته د اصلاح خبرې دا هم مکروه نه دي. ماسوته منځنه باید ته کښېنې کسانو سره څه مسله ده هېڅ خبره نه دي کې هېڅ کراهیت نشته. د چا دپاره سفارش کې لاړې یو کس سره څه مسله ده څه کار دی څه خدمت یې ته له منډه وایي هېڅ خبره نه. دا غوره کار دی په دې خو الله اجر ورکوي. چا ته د ښه کار امر کول د بد نه منع کول دا قسمه خبرې بغیر کراهیت نه روا دي بلکې ثواب دی پکې. خلاصه دا شوه چې د ماسوتن د مانځه نه بعد هغه خبرې مکروه دي چې مصلحت پکې نه وي. ناروا نه وایو مکروه دي ځکه که چا وکړي نو ګناهګارېږي نه او که مصلحت پکې نه وي نو بیا مکروه دي. داسې کیدی شي چې ماسوتن مانځه نه بعد خبرې حرام وي د ګناه خبره وي دا حرام کیدی شي. یو سړی د ماسوتن مانځه نه بعد غیبت کوي څه په خیال دي دا مکروه دي؟ مکروه دي که حرام دي؟ حرام دي. یو سړی ماسوتن مانځه نه بعد یو کس ته کنځلې کوي حرام دي. ماسوتن مانځه نه بعد یو سړی ټپې او غزلې او د عشق کیسې او دا کیسې راغستي مکروه دي. نو هر هغه کار چې حرام دی هر هغه خبره چې حرامه ده وینا حرام ده ماسوته مانځه نه بعد حرامه. ماښام جایز ده ماښام به حرام حرام هر وخت کې حرام دي. خو هغه خبره چې حرامه نه ده او فایده پکې نشتي مصلحت نو هغه مکروه ده ماسوته مانځه نه بعد. او چې مصلحت پکې بیا پکې کراهیت هم نشتي. والله اعلم.